अब वो लोग भी हमें गलत कहते हैं जो खुद गलती से पैदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې نننی هغه ټاپک دی هغه د نیلم ګل او فاطمه ګل په باره کې دی. تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټي شاندې کلیپ صحیح کړو، نو څو ورځې مخکې چې دی نو نیلم ګل او فاطمه ګل یو ځای شوي وو، د دې چې دی نو روغه شوې وه، نو دا خبرې کړې وې چې مونږ خویندې یو. نو هغه خویندې اوس چې دی نو بیا یو ځل ماحول ګرمۍ، نو تاسو د نیلم ګل دا خبرې ګورئ دی هغه خلک چې کم یو ځل پخلا شي او هغې نه پس بیا داسې حرکتونه کوي، نو تاسو دوستانو څه ویل غواړئ دې باره کې؟ نو نیلم ګل ډېره هوښیاره ده. نیلم ګل چې دی نو خپلې بدلې به دې نه اخلي، یعنې فاطمه ګل نه به چې څنګه چې دی نو نیلم ګل وال خوړلي وو مراد نه او بې عزته شوې وه، نو دا ډېره هوښیاره ده. دې ځل چې کوم پلانینګ یې جوړ کړی دی، داسې پلانینګ یې جوړ کړی دی فاطمه ګل به د سرو سترګو باندې به جاړي او ډېر زیات به چې دی نو جاړي. نو نیلم ګل چې دی نو ډېر تکړه پلان والا جوړ کړی دی او فاطمه ګل د نیلم ګل په پلان کې رو راځي او ګیریږي. نو داسې ټایم به راځي د دوی به چې دی نو جګړه به کېږي، د یو بل ویښتو کې به لاسونه اچولي وي او ښه به یو بل ته کنځلې کوي. نو داسې ټایم به هم ډېر زر راځي. نو دوستانو د هغه ټایم ډېر چې دی نو انتظار کول پکار دی، بې صبري سره چې دی نو تاسو به مو ګورئ، ولې چې دا یو ډرامه یې جوړه کړې ده نیلم ګل او د دې ډرامې هغه مین ماسټر مایډ چې کومه ده نو هغه نادیه ګل ده او ښه پلانینګ والا جوړ کړی دی. نو دوستانو ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟ تاسو څه ویل غواړئ؟ نو کمنټس کې لازمي خپل جواب را سره شیر کولی شي. دا ضروري میسج او پیغام مو ما خپل دوستانو سره شیر کوم. بیا هم که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله تاسو سره به ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.